خوست ولایت کې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت له لورې غونډه ترسره شوه. یاده غونډه د قومونو د یووالي، اسلامي نظام د بقا، بدو رواجونو مخنیوي، خپلمنځي دښمنۍ او غیر ضروري لګښتونو د له منځه وړلو په موخه جوړه شوې وه. په غونډه کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت موین وویل چې دا ډول غونډې په ټول هیواد کې ترسره کیږي او موخه یې د قومونو ترمنځ اتحاد اتفاق ټینګول دي. دوی زیاته کړه چې هغه ستونزې او خپلمنځي دښمنۍ چې د قومونو ترمنځ موجودې دي باید وزارت ته وسپارل شي ترڅو د حل لپاره لازم ګامونه واخیستل شي. دلته وینئ د ملت اتحاد زموږ د ولسونو، د قومونو، د قبایلو، د قشرونو، د سمتونو، د ولایتونو، د ولسوالیو تر مابینه پورې یو هماهنګي، اتفاق او اتحاد او ورورګلي فضا منځته راشي. نن تاسې وګورئ د خوست ولایت د ټولو ولسوالیو، د ټولو قومونو استازي موږ سره په دې غونډه کې دلته موجود دي. دا په څه خاطر باندې موږ راغوښتي دي؟ عزیزانو، د اتحاد او د اتفاق، د ورورګلوۍ او د اخوت، د یووالي پیغام ځان سره واخلئ او خپل ولس ته یې ورسوئ، د خپل ولس فکرونه ورباندې جوړ کړئ. په یاده غونډه کې خوست ولي وویل چې د خوست ولسونه اوس د یووالي تر شعار لاندې راټول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې افغانانو 100 کاله مبارزه وکړه. دا ټولې قربانۍ د دې لپاره وې چې دلته اشغال پای ته ورسیږي او یو اسلامي نظام قایم شي. الحمدلله دین مو یو، رب مو یو، پیغمبر مو یو، مذهب مو یو، وطن مو یو، کلتور مو یو، فکر مو یو، اراده مو یو او په دغه خاوره کې ارمانونه وهیلې تاریخونه مو یو. نو بنا قومي مشرانو هم په خپلو خبرو کې دغه غونډه ګټوره وبلله. هغوی وویل چې د اسلامي نظام په راتلو سره د قومونو ترمنځ یووالی ټینګ شوی، ګڼ شمېر خپلمنځي قومي ستونزې حل شوي دي او لا هم د حل په لور روانې دي. دوی زیاته کړه چې د بدو رواجونو او دښمنیو د له منځه وړلو لپاره د خوست ولسونه او قومي مشران د اسلامي امارت له رهبرۍ سره د هر ډول همکارۍ لپاره چمتو دي. د قومونو یووالی، اتحاد، د بدبختیو او د بدمرغیو د له منځه وړلو دپاره یو ډیر مهم اصل دی. د خوست یا د لوی پکتیا ولسونو د همدغه یووالي په برکت سره د ډیرو بدبختیو، د ډیرو ناخوالو مخه نیولې. هر وخت د هر اشغالګر او هر تجاوزګر په مقابل کې خپل سرونه نظرانه کړي دي. نو قومي یووالی او قومي ولسونه د نظام د ملا تیر بللی کیږي. که چیرې کې کوم نظام د ولسونو د ملاتړ څخه برخورداره وي، هغه بقا لري، هغه د ولسونو د خدمت دپاره باید خپلې هلې ځلې ونه سپموي. نو اوس کومونه کولی شي چې په اتفاق اتحاد سره دغه بدبختۍ د منځه یوسي، دا ناوړه رواجونه، دودونه دا د منځه وړلی شي. خو په یې صورت کې کړلی شي چې کومونه ټول په اتفاق او اتحاد شي. دا یادولو ده چې ورته غونډې د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم شوي چې خلک پکې یووالي، بدو رواجونو مخنیوي او اسلامي نظام د بقا لپاره رابلل شوي دي.